بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی د سیاسي او سیمه‌ییزو موضوعاتو په اړه د بهرنیو چارو وزیر او د نروې ځانګړي استازي ترمنځ خبري اترې. په پکتیا ولایت کې د روغتیايي خدماتو د پیاوړتیا لپاره د څه باندې $10 میلیون په ارزښت د یو تړون لاسلیک. او دا چې سوداګري د ترامپ او د چین د ولسمشر د لیدنې اساسي محور دی. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام درنو ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د هغوی میاشتې 23 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د افغانستان لپاره د نروې ځانګړي استازي هانسن سره په لیدنه کې په سیاسي او سیمه‌ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې ناسته کې ښاغلي هانسن ویلي چې نروې له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او تل یې هڅه کړې د افغانستان په ثبات کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امنیت مخدراتو سره مبارزه او ځینو نورو برخو کې پام وړ لاسته راوړنې شوي او اړتیا ده چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کېدو سره لا زیاتو همکاریو ته لاره هوار شي. دغه راز مولوي امیر خان متقي ویلي چې په افغانستان کې د راغلي ثبات څخه باید ګټه واخلو ترڅو د افغانستان د حکومت له خوا رامنځته شویو پرمختګونو ته همکاریو لا پراختیا لامل شي. د عامه روغتیا وزارت له لوري د پکتیا ولایت اوسیدونکو لپاره د روغتیايي خدماتو پیاوړتیا او پراختیا په موخه له هیلټ مؤسسې سره څه باندې $10 میلیون په ارزښت تړون لاسلیک شو. دغه تړون د روغتیايي خدماتو کیفیت لوړولو، لاسرسي زیاتولو او د ولس روغتیايي ستونزو کمولو په موخه د یو کال لپاره لاسلیک شو چې په پلي کېدو سره به یاد ولایت اوسیدونکي له اساسي روغتیايي خدماتو برخمن او 1538 ته به د کار زمینه هم برابر شي. بلند خبر د امر بالمعروف نهی عن المنکر شکایتونه اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو په پکتیکا، زابل، تخار، بغلان، فاریاب، ننګرهار او خوست ولایتونو کې 15 مېرمنې له بېلابېلو ستونزو ژغورلې دي. یاد وزارت زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي سربیره له نورو بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. او وروستۍ خبره چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چین ته له روانېدو وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په لیدنه کې به د نوموړي ډیر تمرکز پر سوداګري وي. ترامپ زیاته کړې ده که څه هم له شي جینګ پینګ سره په لیدنه کې به د ایران موضوع لومړیتوب ونه لري، خو له نوموړي سره به په دې تړاو اوږدې خبرې وکړي. خو ترامپ په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړې چې یا به له ایران سره هوکړه وکړي او یا به یې سخت وځپي. قدرمنونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.